مونږ به انشاءالله تعالی سبا 8 بجې تفسیر چالو کوو. مونږ څه کال یو 10 ورځې لیټ شو، سبق خو هغه هم د دې مدارسو د وجې نه چې ډېرو مدرسو والا مجبوره کړی ومه چې مونږ ته به خامخا راځي، نو په هغې وجه باندې مونږ نه خپل سبق لیټ شو. نو اوس هم بعضې ملګري کم ځایونو نه رابطې چې کړي دي، تخت نصرتي والا ملګرو رابطه کړې ده، نورو دیروالو یا مردان والو، نو هغه ملګري سبا که خیري سهار 8 بجو له خیره که هغې نه لیټ هم راشي، خو بهرحال سبا به زمونږ سبق چالو کېږي انشاءالله. سبق افتتاح به سبا کوو، 25-26 رمضان ته به رسو انشاءالله. کوشش به کوو چې هغې نه که مونږ ټیم اوږد کړو 2-3 پورې هم سبق ووي، نو بیا خو به انشاءالله زر را کنټرول شي. او انشاءالله تعالی چې څه کال به مونږ قادیانیت په موضوع باندې هم پکې تفصیلي بحث کوو چې کوم زمونږ چناب نگر کورس وغیره کې کیږي، د هغو د کتابونو حوالو سره تقریبا تمام باطلو فرقو بحث به ښه کلاو انداز کې کوو انشاءالله تعالی. او د جنکو هم د رهایش پروګرام شته، خوراک څښاک اوسېدل هر څه فري دي، د هلکانو هم شته. الله یې تاسو خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې څوک راځي نو د ثوابه زیده چې څوک پېښور نه راځي نو د ټوپۍ ګاډي کې کیني، نو په زیدې جنازګاه سره چې کوز شي هلته چا نه هم تپوس وکړي قاري صاحب د دواخانه کم ده، نو بس هلته تپوس وکړي، نیغ به جومات ته رارسوي. او که څوک اسلام آباد د طرف نه راځي نو هم جنازګاه د زیدې سره هغه بیا د کونډې موړ کې کوزیږي چې اسلام آباد نه څوک راځي، یا انټرچینج سره کوز شي نو هلته رکشې وغیره راځي زیدې ته، زیده کې جنازګاه سره به کوزیږي، هلته نه بیا هغې ورته رهنمایي کوي، رارسي به انشاءالله تعالی. الله یې تاسو ټول خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. 21 مارچ 2022 سبا انشاءالله د ګل په ورځ باندې سهار 8 بجې به سبق چالو کیږي.